بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن زه بیا ستاسو په خدمت کې د حضرت علی کرم الله وجهه اقوالو سره حاضر یم. نن زه بیا تاسو ته یو څو اقوال پیش کوم او دا د عبرت اقوال دي، نه عبرت اخیستل پکار دي. ناظرین، د دې نه مخکې چې زه اقوال پیش کم، ستاسو ته زما یو درخواست دی چې زما دا چینل سبسکرایب هم کړئ او بیل آیکن هم ووهئ چې د نورو اقوالو نوټیفیکیشن تاسو ته بر وخت راځي. ناظرین، د اقوال زه تاسو ته واورم، تاسو پرې لږ غور وکړئ. حضرت علی صاحب فرمایي وایي ته کوشش کوه چې ته دنیا کې چې دنیا پتا کې نه وي، ځکه چې کشته کله په اوبو کې نو دا په اوبو کې چکرې خوري، چې کله اوبه په دې کې راشي نو دا کشته ډوبه شي. د دې دا مطلب دی چې تاسو په دنیا پسې مه کېږئ، دنیا ځان کې مه راولئ او د دنیا د اوسېدو منډه وهئ، د دنیا لالچ مه کوئ، ګنې د کشته غوندې به ډوب شي. حضرت علی صاحب بل ځای کې فرمایي خپل سوچونه د اوبو په شان صفا ساتئ، څنګه چې د اوبو د قطرو نه سیندونه جوړیږي دغسې د سوچونو نه ایمان جوړیږي. د دې دا مطلب دی چې تاسو خپل سوچونه چې کوئ نو دا صفا سوچونه کوئ، ګنده سوچونه مه کوئ. څومره چې تاسو صفا سوچونه کوئ هغومره به تاسو د ایمان مالکان جوړیږئ. بل ځای کې حضرت علی صاحب فرمایي چې شرافت د عقل او د آدابو نه پته لګي، د مال او د نسب نه پته نه لګي. د دې دا مطلب دی چې د یو سړي ښه اخلاق د هغه د عقل او د آدابو نه پته لګي، د مال او د نسب نه پته نه لګي. که یو سړی مالدار وي او یو سړی ډېر خانداني سړی وي نو ته د هغه په دې نسبتونو پته نشي لګولی چې دی ښه سړی دی. نو ځکه وایي د شرافت پته د عقل او د آدابو نه لګي. بل ځای کې حضرت علی صاحب فرمایي که د یو سړي نه یو سړی سوال وکړي او د سره جواب نه وي او دی معذرت وکړي چې یاره د دې علم ما سره نشته، نو وایي دا د ده نیم علم دی. لکه یو کس سره د یو سوال علم نشته او هغه نه یو سړی سوال وکړي چې یاره د دې جواب څه دی او دی ورته وایي چې یاره ما سره خو د دې علم نشته، او وجه دا ده چې دی رښتونکی دی. د دې رښتونکي په وجه باندې دته نیم علم میلاو شو چې د رښتیا دی عالم شو. ډېر کسان داسې دروغ وایي چې دا خو ماله راته خو یاره اوس رانه هېر شوی دی او د دې به جواب درکم او کتاب به وګورم هغه به وکړمه، نو داسې نی پکار. بل ځای کې حضرت علی صاحب فرمایي وایي چې چا باندې بروسه وکړي نو د آخره پورې پې قایم اوسه، د نتیجې غم یې مه کوه. نتیجه چې څه موځي په آخره کې به تا ته یو ښه دوست میلاو شي یا به یو ښه سبق تا ته میلاو شي. د دې دا مطلب دی چې په چا باندې بروسه وکړي نو د هغې پورې هغه بروسه ته مه ختموه څو پورې چې د هغه پته نه لګېدلي، ځکه چې د هغه دا پته نه لګي چې کیدای شي دا ستا ښه دوست وخیږي او که چېرې ستا ښه دوست ونه خته نو تا ته به سبق میلاو شي چې یاره بروسه په چا باندې پکار ده. نو یو کار به کېږي، یا به تا ته ښه دوست میلاویږي یا به تا ته د هغې سبق میلاویږي. بل ځای کې حضرت علی صاحب فرمایي کله چې یو کس تا سره احسان وکړي نیکي وکړي نو هغه یاد ساته، او ته چې چا سره نیکي یا احسان وکړي نو هغه هېره کړه. د دې دا مطلب دی چې تا سره چا نیکي کړې ده نو هغه د هغې چې ته څومره تعریف کوې نو د هغې ثواب دواړو ته میلاویږي، ځکه چې هغه تا سره نیکي کړې ده. او چې ته چا سره نیکي وکړې نو هغه نیکي ځکه هېره کړه چې هغه نیکي په هغه باندې بوج مه جوړوه، دې سره د هغه بېعزتي کېږي. ګنې مخکې دې متل کې دا خبره راځي. حضرت علی صاحب فرمایي کم خلک چې خپل احسان یادوي هغه خپل احسان برباد او ضایع کوي. نو د دې دا مطلب دی چې چا سره احسان وکړئ نو احسان مه یادوئ، په هغې تا ته اجر نه میلاویږي، الټه تا ته پې ګناه میلاویږي.
نو ناظرین دا د حضرت علی کرم الله وجهه اقوالو چې ما ستاسو خدمت کې پیش کړ. انشاءالله بیا به ملاقات کو، د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحال آباد لره. السلام علیکم.